بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو ستړي مه شئ، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ ویاست. نن د موږ تاسې د فوټوشاپ لومړنی درس ته لومړی ځل راځم. د فوټوشاپ په اړه یو څه لنډ موضوعات څېړو، معلومات ترلاسه کوو. نو موږ تاسې ګرافیک ډیزاین ډیجیټل وایو چې په پکسل باندې کار کوو، په پنسل باندې نه کوو. یعنې موږ تاسې کار له پکسل سره له پنسل سره نه ده. ګرافیک ډیزاین ډیجیټل دا په دوه بخشونو باندې ویشل شوی دی، یو ته 2D وایي، بل ته 3D وایي. 2D کې موږ تاسې سره ایډیټینګ ده، همدارنګه او بل برانډینګ. په ایډیټینګ کې موږ تاسې مثلا که چېرې یو عکس ایډیټ کوو فوټوشاپ څخه کار اخلو، که چېرې یو ویډیو ایډیټ کوو له پریمیر څخه کار اخلو، که چېرې مثلا یو غږ ایډیټ کوو له اډیشن څخه کار اخلو. دې ته ورته نورې برنامې هم شته ده. همدارنګه برانډینګ بخش ته کورل ډرا ده، ان ډیزاین ده، ویلسټریټر همداسې نور. بل موږ تاسې سره په 3D کې څه دي. 3D کې موږ تاسې گیم ډیزاین ده. مثلا که موږ تاسې غواړو چې یو گیم جوړ کړو، یو گیم ډیزاین کوو، نو موږ تاسې 3D څخه کار اخلو. همدارنګه که مثلا یو انیمیشن غواړو چې جوړ کړو، کارټوني انیمیشن غواړو، همدارنګه که وي اف ایکس سینمایي کارونه، او همدارنګه آرکیټیکچر یعنې معماري کارونه موږ تاسې په دې کې کولی شو. بل موږ تاسې سره کلر موډ ده. کلر موډ کې یو RGB ده، ډیجیټل ویب، او CMYK کې پرنټینګ ده. نو RGB موږ تاسې د ډیجیټل ویب لپاره استعمالوو، او CMYK چې دا موږ تاسې د پرنټینګ لپاره، مثلا د کتاب د چاپ لپاره، نور شیانو لپاره سیان، میجنټا، یلو، بلاک موږ تاسې دا استعمالوو د پرنټینګ لپاره. بل موږ تاسې سره فارمیټونه د دغه چې دي ویکټور دا چې دا په خپله باندې پکسل نه ورکوي. PSD دا د فوټوشاپ هغه اصلي فارمیټ ده. PDF ده، EPS ده، CVG ده، تارګا ده، TIF ده. همدارنګه راسټر ده، دا بیا پکسل ورکوي، لکه مثلا GPG ده، PNG ده، JF ده، او BMP ده. دې ته ورته نور. که چېرې موږ تاسې دلته وګورو، دغه بخش موږ تاسې سره موجود ده. نو په دغه بخش کې به موږ تاسې انشاءالله دغه کوم موضوعات چې لیکلي دي تر څېړنې لاندې نیسو، او په دغه باندې به بحث کوو. دې ته ورته نور هم شته ده چې هغه به انشاءالله د درس په جریان کې بیا موږ تاسې عملي کوو. نو موږ تاسې فوټو ایډیټینګ وایو، او همدارنګه منیپولیشن وایو چې تبلیغاتي تصویرونه او تبلیغاتي کارونه موږ تاسې پکې کولی شو. فوټو کمپوزیټ وایو چې مثلا دې کې موږ تاسې څو کتې عکسونه او اعلانات لپاره برابرو. فوټو ریټاچ وایو د څېرې د صفولو لپاره. فوټو کلر ده. ګریډینګ ده د عکسونو د کنټرول د رنګ لپاره. همدارنګه فلایر ده او بروشر ده. بزنس ډیزاین ده. سمارټ آبجیکټ ده. موکپ ډیزاین ده. ماسکینګ لایرز ده او سمپل ویډیو ایډیټینګ ده چې موږ تاسو به انشاءالله سمپل ویډیو ایډیټینګ هم، یعنې یو ویډیو به موږ تاسو په فوټوشاپ کې ایډیټ کوو. ښه، دا هغه څه وو چې د فوټوشاپ په اړه یو څه لنډ معلومات وو. نو که تاسې نور معلومات هم غواړئ، نو د اړینو سرچینو څخه کولی شئ ترلاسه کړئ. راځو فوټوشاپ خلاصوو. کله چې تاسې دلته کلیک کوئ، ما فوټوشاپ دلته خپله باندې نوی انسټال کړی ده. نو په دې خاطر باندې زه کولی شم لنډیز یې خلاص کړم، او که بیا دلته موجود نه و، نوی مو نوی انسټال کړی، کولی شئ دلته کلیک کوو، فوټو یا هم PS ولیکئ، هلته به په اتومات ډول راسي، بیا کولی شئ خلاص کړئ. فوټوشاپ باندې کلیک کوم، انتظار کوم تر څو رن سي، خلاص سي. د موږ فوټوشاپ چې ده فوټوشاپ 2015 CC ده. کله چې فوټوشاپ خلاص سو، په دغه شکل باندې یو ویلکم سکرین موږ تاسې سره وي. دغه موجود شیان تاسې وینئ. غواړئ دا تاسې پاک کړئ، په فایل باندې کلیک کوئ، اوپن ریسنټ باندې کلیک کوئ، او کلیر ریسنټ فایل لیست دې باندې تاسې کلیک کوئ. په دغه شکل باندې صفحه به موږ تاسې سره نوي سي. دلته یو نیو فایل ده، که مثلا غواړئ تاسې یو نوی فایل واخلئ، یا هم اوپن کړئ. اوپن زه کلیک کوم، راځم یو عکس راخلم د ډیسکټاپ صفحې څخه. مثلا یو دا انتخابوم، او یا هم کنټرول نیسم، یو دا انتخابوم. اوپن باندې کلیک کوم. کله چې اوپن باندې کلیک کوم، دغه دواړه عکسونه به ما سره دلته راسي. که مثلا زه دې باندې کلیک کوم، جمپ کېږي دې عکس ته یې راځي، او که په دې باندې کلیک کوم دلته راځي. ښه، اوس که چېرې مثلا زه غواړم دا بند کړمه، دا ایسته کړمه، نو په دغه ژبه باندې تاسې کلیک کوئ، دا ایسته کېږي په اتومات ډول باندې. مثلا زه کلیک کوم، تاسې وینئ چې هغه یو عکس ختم شو. اوس شارټکټونه، لومړني شارټکټونه چې تاسې باید په نظر کې ونیسئ، کنټرول O باندې که زه کلیک کوم، کولی شم هغه عکس بېرته هم راوړم. نو تاسې وینئ دغه عکس باندې بیا کلیک کوم، دا عکس ډبل کلیک کوم، اتومات ډول باندې دلته راځي. ښه، دلته فایل ته کله چې تاسې راسئ، کولی شئ نیو واخلئ، یو نوی دغه واخلئ، نوې صفحه واخلئ، یا هم اوپن کړئ یوه بله. همدارنګه دغه نور مینوګانې دلته چې انشاءالله په دې باندې به موږ تاسې په راتلونکي بحث کوو. که چېرې غواړئ دغه عکس بند کړئ، نو کلوز باندې کلیک کوئ. که چېرې غواړئ دغه ټول عکسونه چې دلته موجود دي، کلوز آل باندې کلیک کوئ، او کلوز ادر. انشاءالله په دې باندې به بیا بحث کوو.